مونږ به خپل فیسبوک اکاونټ څنګه فالوورز ته چینج کوو. فرند آف فرینډز نه به فالوور ته خپل اکاونټ څنګه چینج کوو. او بل فالوورز دا فایده ده چې کله مونږ سره په فیسبوک کې 5000 فرینډز پوره شي، هغې نه زیات بیا نه فرینډ کېږي. بیا به بل فرینډز ډیلیټ کې انفالو کې به انفرینډ کې به هغې نه بعد به بیا مونږ سره بل فرینډ کېږي. نو پر اسانه طریقه ده، را به شي فیسبوک ته چې راغلی بیا به مین مینیو باندې کلیک کړي. مین مینیو ته چې راغلی دا مین مینیو ده، په دې باندې به کلیک کړي. چې په دې کلیک کړلو دا به کولاو کې، دا چې د کولاو کړلو بیا به سکرول ډاون کې لاندې به لیکلي سیټینګ اینډ پرایویسي، تاسو ته ښکاري سیټینګ اینډ پرایویسي، په دې باندې به کلیک کړي. سیټینګ اینډ پرایویسي بیا تاسو ته لیکلي دي سیټینګز باندې به کلیک کړي. تاسو ته ښکاري سیټینګز، دې باندې به کلیک کړي. دا به کولاو کې، چې دا د کولاو کړلو بیا به تاسو دا لږ سکرول ډاون کوئ. سکرول ډاون به کوئ، دلته تاسو ته لیکل کړي دي فالوورز اینډ پبلک کانټینټ، تاسو ته به ښکاري فالوورز اینډ پبلک کانټینټ، دې باندې به کلیک کوئ. په دې باندې مو کلیک کړلو تاسو ته ښکاري ده دا ټول چې کوم دی ما سره فرینډز کې دي. اوس who can see your followers on your timeline، دا ویني friends who can see the people page and last you follow friends. دا ستا وګوره دلته هم فرینډز دي، دلته هم فرینډز دي. بیا دلته تر نمبر کې لیکلي دي who can comment on your public post، تاسو ته ښکاري. نو دا چې کوم دی دا فرست نمبر، دا به تاسو په دې باندې کلیک کوئ. په دې باندې به کلیک کوئ. په دې باندې مو چې کلیک کړلو تاسو ته ښکاري لاندې لیکلي only me your friends on Facebook anyone on Facebook public، دا پبلک ته واړوئ. دا به هم پبلک کې کوئ، دا به هم پبلک ته کوئ. دا بل خو هسې آلریډي پبلک کې دی، دا به هم پبلک ته کوئ. دا به هم پبلک ته کوئ. بیا دلته لیکلي دي show most able to comment first، دا به آن کوئ. بیا آف فیسبوک پریویو، دا به هم آن کوئ. سو په دغه طریقې سره تاسو خپل آی ډي چې کوم ده هغه فالوورز ته چینج کولی شئ. تاسو زه خپل آی ډي وشو کوم، ما سره زما اکاونټ تاسو ته ښکاري. دا اوس په فالوورز کې شو، په فالوورز کې دی ویني تاسو ته ښکاري. دا وختي فرینډز کې اوس فالوورز کې شو. په دغه طریقې سره تاسو خپل اکاونټ فالوورز ته چینج کولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ.